دلته د ما د لاس نه زولنې خلاصې کې پښه کې کومې ولچکه خلاص کړه، پښه کې مې چې کومې زولنې وې هغه یې پرېښودې. نو دلته چې زه کله ور داخل شولم نو دا ما ته ډېر سخت هغه وه. مور مې ډېر ځان یعنې ډېر ټینګ نیولی وه چې کله مې ولیده د پښې مې چې را پټې کړې زولنې مې ته هغه کې وې پښې ته یې د زولنې در اچولې، ما پښو ته مې زولنې را اچولې. ما کومه خبر نشته ده پوه شوې. نور مور مې هم دلته راته چغې کړې کومه خبر نشته پوه شوې. تا د الله په دین باندې ننګ کړی دی پوه شوې. الله تعالی به په تا باندې ننګ کړه انشاءالله. خو شکیک هېڅ چرت مه وایه پوه شوې. ما زه چرت نه وایم، ما تاسو د ما ته دومره چرته مه وایه، ما زه داسې خوشحاله یم. نو اوښکې مې خپلې پاکې کړلې په دې صورت کې. د کوم هغه مې ورسره کله یو مې وړ وراره و، یو مې ورور و، دا راغلی، یوه مې مور وه. ملاقات مې ورسره وکړ چې ملاقات وخت مې پوره شو. تقریبا 20 دقیقې وخت وتلی و. نو دغه 20 دقیقې بعد مور مې لاړله. نو دلته ډېر خوشحاله وم. خوشحاله په دې وم چې پس د یو کال یو نیم کال وروسته ما ملاقات وشوله. مور ته مې دا ډاډګیرنه ورکړه ما زامن خو دې ډېر دي، الحمدلله 6 زامن لرې. ما هغه خو شته دي، ما داسې خو نه یې چې بې سرپرسته. ما دلته داسې بندیان و هغه دي را سره چې ما د کور سرپرست دي، هېڅوک هم نه لري. ما دلته کور در به در ما داسې پروت دی. ما بیا الحمدلله موږ داسې مشران لرو پوه شوې چې بې پوښتنه نه به هېڅ وخت پرې نه ږدي. ما پاک مشران لرو، ما هېڅ خبره نشته. نو زړه ته مې دا ډاډګیرنه ورکړه. ډېر خوشحاله وم. راغلم پنجرې ته، چې پنجرې ته راغلم ډېر خوشحاله وم ځکه پس د یو نیمو کالو نه ما ملاقات وشوله. ملاقات مې چې وشوله